د دغو دلایلو د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ راتلونکې لوبې مهمې دي. دا چې کومه ګټې افغان لوبغاړي او افغان لوبډلې ته لري دا او دې ته ورته نورې خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. افغان کرکټ ملي لوبډله د مارچ میاشتې په لومړۍ لسیزه په هندوستان کې د آیرلینډ کوربتوب کوي. دواړه لوبډلې 3 ورځې لوبې لري. په 2000 میلادي کال کې مخکې له دې چې آسیا جام او نړیوال جام ترسره کړي د زیاتو شلوريزو لوبو اړتیا شته. افغان کرکټ بورډ باید په 2000 میلادي کې له مالي امکاناتو څخه په استفادې باید له نورو لوبډلو سره لکه آیرلینډ، بنگلاديش، ویسټ انډیز او نورو ونډلو لوبډلو سره باید لوبې وکړي چې لوبغاړي د آسیا جام لپاره په ټول وتلل شي. دا چاره افغان لوبډلې او لوبغاړو ته 2 ګټې لرلی شي. لومړی ګټه دا ده چې په افغان لوبغاړو کې به هغه لوبغاړي په ډاګه شي چې ښه فارم کې دي او راتلونکي کې یوه ښه افغان لوبډله پکې انتخابولی او 2 سترو جامونو ته یې لیږلی شو. که افغان لوبغاړي اوس پرله پسې لوبلړۍ ولوبوي نو هغه لوبغاړي به پکې معلوم شي چې تخنیکي مثبت او زړور لوبیږي. کله چې لوبغاړي په ډاګه شول بیا باید غوراوي کمیټه له همدغو مثبتو لوبغاړو متوازنه لوبډله جوړه کړي. کله چې له دغه لوبغاړو لوبډله جوړه شي بیا به یې پایله په آسیا جام او نړیوال جام کې حتما مثبته وي. دویمه ګټه که افغان لوبډله له انډولو او لوړو لوبډلو سره مناسب سیریزونه وکړي نو د مقابلو لوبډلو وړتیاوې به ورته په ډاګه شي. د توپ وهونکو او توپ اچوونکو اطمینان به حاصل شي. د توپ وهونکو د شاټونو سټرانګ او ویک زونونه به وپېژني. له دې سره سره به افغان توپ وهونکي د نورو لوبډلو بالرانو سره اشنا شي او هم به یې ورسره د مخامخ کېدو ویره ختمه شي. که بیا له لوبلړیو ور اخوا افغان لوبغاړي له هندي، پاکستان، انګلستاني او نورو بالرانو سره مخ کېږي بیا به یې ویره نه وي. له آیرلینډ د لوبو ګټلو ارزښت څه دی؟ له آیرلینډ څخه افغان لوبډلې ته د لوبو ګټلو څو ګټې لرلی شي. لومړی د افغان لوبډلې مورال ځواکمنېږي. له دویمه او درېیمه درجه غوره لوبډلو څخه د لوبو ګټل د لویو لوبډلو پر وړاندې زموږ لوبې بیا مورال امیزه کېږي او تر ډېره که لوبه ونه ګټو نو لوبېدل به مو روحاً او فزیکي ډول ارامه او پیاوړې. بله خبره له آیرلینډ څخه د لوبو ګټل موږ ته په رینکینګ یا درجه بندۍ کې پرمختګ رامنځته کوي. خو برعکس که لوبې وبایلو په درجه بندۍ کې منفي تاثیر غورځوي، لوبغاړي مو مورال له لاسه ورکوي او د سترو لوبډلو پر وړاندې بیا د لوبډلې ثبات له ستونزو سره مخ کېدی شي. مطلب دا چې نسبت سترو لوبډلو لکه استرالیا، انګلستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلینډ او افریقا په پرتله د آیرلینډ لوبډله څو ځله کمزورې ده. خو کله چې یوه کمزورې لوبډله موږ مات کړي نو بیا مو د سترو لوبډلو پر وړاندې د ګټلو هیلې رژېږي. نو دوستانو ستاسو څه نظر دی؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو ته الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.